سلامونه نیکې هیلې او احترامات قدرمنو. امید لرم چې ښه به یې په روغ جوړ صحت او د ښایسته ژوند سره به تر مخه یې او چې هر ځای کې یې د ژوند نه به مزې اخلئ. قدرمنو، نن د غني خان یو نظم و راسره چې غني خان به ځان ته پخپله لیونی ویلې، خو لیونی کله هم د ځان ته لیونی نه وایي. هغه یو باشعوره، با کمال او با صلاحیت انسان و. یوازې د هغه شاعریانې نه دي مشهورې، بلکې د هغې نه علاوه د هغه مجسمه سازي او د هغه پینټینګ سکلپچرینګ چې کوم دی هغه هم ډېر زیات مشهور و. هغه په ځان کې یو ځان لره دنیا وه او تل یې د پښتو د ادب دپاره په هر نړۍ کې چغه اوچته کړې ده، د پښتنو دپاره یې چغه اوچته کړې ده. خپل ځان یې خاورې ایرې کړی د دې قام د خدمت دپاره، او هغه خدمت هغه د ادب د لارې ډېر په ښایسته او په احسنه طریقې سره تر پایه رسولی و. نو امید لرم چې زه دا کم نظم تاسو سره شریکوم، ستاسو به ډېر خوښ شي. نو راځئ چې واورو. نظم عنوان دی شهید، لیکوال یې دی خان عبدالغنی خان صاحب. اے شهید اے عاشق اے بچی د منصور، په خندا جانان له لاړې ډوب دریاب کې شوي د نور. نادانان در پسې ژاړي، ماشومان درته مجنون وی، لیونی درته پسخیږي ای ایرې د کوهي تور. ننګیاليه سر دې ورکړو د یار خپو کې دې لوګې کړو. ننګیاليه سر دې ورکړو د یار خپو کې دې لوګې کړو، اوس یې ګوره مسکې سترګې ښکلې ډکې د غرور. ما راوړي تاله نه دي د سرو ګلو امیلونه، د جنت بلبلان څه کړي د دنیا د باغ ګلونه. تا کړې خپلې سترګې خاورې چې زما پر شي روښانه، تا قیصه زما د درد بره یوړه تر اسمانه. ستا د وینې څاڅکې څاڅکې چې تا توی کړو د ارمانه، ما ته سرې ډیوې بلیږي په کوڅه کې د جانان. د دنیا تاجونه زار شه ستا د بخت ستا د شانه، د دنیا تاجونه زار شه ستا د بخت ستا د شانه. د لیلا په زنګون پروت د مجنون سیرې ګریوانه، ما راوړي تاله نه دي د رامبیلو امیلونه. ما راوړي تاله نه دي د رامبیلو امیلونه، د جنت بلبلان څه کړي د دنیا د باغ ګلونه. ای شهیده ای عاشقه ای بچیه د منصور، په خندا جانان له لاړې ډوب دریاب کې شوي د نور. مننه ملګرو، امید لرم چې دغه زما شعرونه چې کوم ما تر تاسو در ورسېدو، دا شعرونه زما د خولې نه راغلل، خو دا فکر، دا لفظونه، دا تړل چې کوم دي دا د خان عبدالغني خان و. او خان عبدالغني خان همیشه په خپل لفظونو کې د قوم د پاره څه ناڅه پټ پیغام راوړی دی، او هغه تل کوشش کړی چې زه په دې خپل پښتون ولس کې، په دې خپل پښتنو کې، په دې خپل قام کې زه یو شعور را بیداره کړم. هغه تقریبا په مختلفو صنفونو باندې هغه کار کړی دی. غزل دغه د کمال او دغه سابقه نظم وګورئ، د هغه یو تر بله کمال دی. نو انشاءالله چې زه به خپل کوشش جاری ساتم چې د دغه درنو فکرونو اوازونه او د دغه درنو فکرونو لفظونه زه تر تاسو در ورسوم. نو د دې دپاره ملګرو یوازې زه به خپل ځان نه یادوم، ځکه چې څومره هم ملګري په دې نړۍ کې شامل دي او هغوی د فیسبوک د لارې راځي، د واتساپ په ګروپونو کې راځي، د قصاوي د دې نه علاوه هغه ملګري چې د یوټیوب پاڼې کولاو کړي دي او هغه مخونه راځي. نو د دوی مقصد یو وي چې مونږ دا پښتنو پورې ورسو، او دا چې زمونږ کومه نړۍ ده دا زمونږ د پښتو نه خبر شي، دا زمونږ د روایاتو نه خبر شي، دا زمونږ د کلتور نه خبر شي، دا زمونږ په ادب باندې خبر شي. او بیا هغه فکرونه کم چې الله نه غواړي چې خاورې شي، نو مونږ بس هغه خاورو کېدو ته پرېږدو. د هغه فکرونو اواز، د هغه فکرونو
لفظونه تر موږ او تاسو را رسي. نو هغه ملګرو بخښنه سره به دا ووایم چې زه به تاسو ته یو سوال وکړم، یو زاري به درته وکړم. د هغه ملګرو حوصله افزایي څه ده؟ ستاسو دغه یو لایک، ستاسو دغه یو کمنټ، ستاسو دغه یو چې تاسو ورله دا پیج لایک کې یا د هغو د یوټیوب چې کوم چینل وي هغه تاسو سبسکرایب کړئ. نو دا د دغه ملګرو یو حوصله افزایي. نو امید لرم چې رونو تاسو به په دې چې کوم زموږ چاپېرچل کې دا زموږ پښتنو ورونو دا څیزونه شروع کړي دي د هغوی ملاتړ به کوئ او هغوی سره به ودرېږئ. خبرې مې پکې زیاتې وکړې، غزل مې نظم مې یو ویلې، نو بخښنه غواړم او انشاءالله زه به خپل کوشش جاري ساتم چې زه بیا راشم او د درنو فکرونو سره، د درنو ډالو سره، د درنو اشعارو او د درنو لفظونو سره بیا یو ځلې تاسو سره حاضر شم. تر هغه دمه د لوی الله په امان.